کابل ښار د چهارشنبې په سهار یو ځل بیا د یوه زورور موټر بم برید شاهد و. دغه موټر بم برید شاوخوا 9 بجې د کابل په شپږمې حوزې او جلبوجاز مرکز ترمنځ ترسره شو. په سیمه کې عیني شاهدان وایي موټر بم برید ډیر زورور و او له امله یې د شپږمې امنیتي حوزې او جلبوجاز مرکز ودانۍ په بشپړه توګه تخریب شوي او ګڼو امنیتي سرتیرو او ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. چشم دیدگوار فقط تقریبا ساعت 9 صبح بود که یک موتر انتحاری در مقابل اردوی ملی که جلب جذب است و حوزه 6 خود انفجار نمود و موتر دومی میخواست که با 4 نفر داخل حوزه عبور نمایند. از طریق نیروهای امنیت بیدار کشور ما اسپا در آورده شد و مردار شدند. در این شرایط حساس که ما چه رقم دشمن داریم، چه رقم بدگاه داریم، چه رقم بدخواه داریم، همین تو خوب وظیفه‌ت همین تو خوب اجرا کو دیگه. اگه اجرا نمیتونی از مردم یک معذرت خواهی کو، اعلام کو. همینجا یک آدم گوش میدادم یا گرم باش شد که از این دیوال روبروی من زد، یک کمک شاوردم ما وار شد خلاص. خودم مدن ماخور خوردم دیگه گوده برآمدم که ګټه نیست. دغه برید چې ډیر زورور و تر 100 کیلومتره غږ اورېدل شوی او د شپږمې امنیتي حوزې او جلبوجاز مرکز سربیره یې سیمې ته د نږدې ملکي خلکو کورونه، مارکیټونه او دوکانونه هم تخریب کړي دي. دغه موټر بم برید یوازې د شپږمې حوزې جلبوجاز ته زیانونه نه دي اړولي بلکې عامو خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په سیمه کې زیان لیدلي کسان وایي چې حکومتي مشران او د امنیتي ادارو مسؤلان د راتلونکو انتخاباتو لپاره په کمپاینونو بوخت دي خو د خلکو د امنیت غم ورسره نشته. همگیشون تکه شد دیگه از حکومت خواهان از هستیم که امنیت سر تا سر از کشور بگیره تا به کی جنگ، ظلم، ستم تا به کی این حالت ببینیم. پیرا سالا میره بردیم بیادر 14-15 هزار شیشه آوردیم اینال باز بریم بیادر شیشه بشانه باز 14-15 هزار د برید له ځایه چې یو شمېر ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي وایي چې برید داسې وخت شوی چې دوی په جلسه بوخت او تر برید وروسته پرې ودانۍ نړېدلي او ډېر خلک تر خاورو لاندې شوي دي. در جلسه که داخل ساعت 8 در جلسه داشتیم انفجار صورت گرفت که زیر خاکان مانده بودیم بالاخره خود کشیدیم از زیر خاکان. در شعبه 6 بودیم جلسه بود ساعت 8:40 دقیقه بود که آدم صدای انفجار شنیدیم. بعد از اون نفهمیدیم که چی شد چی نشد. زیاد واقعی مصلحت بیخی دیگرگون بود نمیفهمیم راه را بیخی نمیفهمیدیم همه زخمی بود. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین وایي چې په دې برید کې 14 کسان وژل شوي او 145 تنه نور ټپیان شوي دي. مسئولان وایي چې په ټپیانو کې 92 ملکی کسان او پاتې نور امنیتي سرتیري دي. تلفات امروز 14 نفر شهید داریم، 145 زخمی که مجموعاً 92 تن از نام ملکی است، باقی مانده پلیس ملی است. طالبا و حامیانش بدانه که اصلا نمیتونه تهدید را به نظام ما اینا خلق کنند، اما با تاسف هر حادثه که در او مردم بیچاره ما شهید میشن، زخمی میشن، قلب هر افغان تکان میته و رهبری نیروی امنیتی افغانستان هم سخت متاثر میشه و اینا شب روز کار میکنن تا از مردم خود حفاظت بکنن. د کابل په شپږمه حوزه او جلبوجاز مرکز دغه برید داسې مهال ترسره کیږي چې تیر کال هم په همدې امنیتي حوزه ورته یو برید ترسره شوی و. په کابل کې د چهارشنبې ورځې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. ولسمشر غني دغه برید غندلی او ویلي دي چې طالبان په دا ډول حملو سره نشي کولی د سولې خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي. موټر بم برید په دغه سړک باندې راځي، دې کوڅې ته ننوځي، دا دې خواته شپږمه حوزه ده او دې خواته هم د جلبوجاز مرکز. وړاندې ځي موټر خپل چاودېدونکو توکو ته دلته چاودنه ورکوي چې په پایله کې دغه چاودنه دومره زوروره وه چې د جلبوجاز او همدارنګه د شپږمې حوزې دیوالونه ټول نړېدلي دي. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې درنه مرګ ژوبله افغان سرتیرو ته هم اوښتې. میرویس سلام زوی، کابل نیوز.